اوسای شو هی چې د کومنټونو زما ملګرو تاسو نشته نه ډېر خوشحاله سول، تاسو نه ډېره مننه وکړله. وایي چې تاسو واقعا له موږ سره ډېره مینه لرئ، زموږ کلتور زموږ مذهب ټولو سره وي. ډېره مننه، ټولو درنه ډېره مننه وکړله. موږ تل د پښتنو او افغانانو لپاره خدمت کوو. موږ هم خوشحاله یو چې در سره د نظریو تبادله کوو. انشاءالله. دلته زورور احمدزی صاحب وایي چې زه غواړم چین ته یو ځل بیا راسم. وایي موږ زیات مینوال د دې یو چې چین نه لیدنه وکړو. د چین خلک ما باندې وی ډېر ګران دي. کومنټ کې دا خبره لیکلې درته. مننه. او صاحب تاسو په کابل کې چینایان لیدلی؟ په کابل کې هم څو چینایان شته دی؟ آیا تاسو په کابل کې د ژوند په وخت کې چینایان لیدلی؟ هو موږ ورسره همکاري درلودله چینایانو سره، چون د چینایانو یو تلویزیون د CGTN موږ سره قرارداد و. بیا د CGTN یوه بسته برخه موږ یو استودیو یې موږ سره وه. بیا کله کله دوی چې راتلل بیا کېناستل، چون خو موږ په ژبه نه پوهېدو، ژبه یې ډېره سخته ده، خو بیا به ترجمان و ورسره، بیا به په انګلیسي دوی خبرې کولی سوای. نو چینایانو سره ښه تر دغه اخر وختونو پورې موږ زیات ملګرتیا دوستي ډېره ښه وه، او همیشه موږ سره ښې همکاري کړې ده. چینایانو د ژورنالیزم برخه کې زموږ همکارانو ته د سفر موقع زیاته برابرې. زموږ زیات همکاران چین ته راغلي دي، چین کې زیات وخت تیر کړی ده، مطلب میاشت 15 ورځې 20 ورځې، میاشت نه زیات 33 ورځې بیرته بیا وطن ته راغلي دي. چین نه بیا ډېر ښه ریپورټونه آماده کړي، د چین د کاري ساحو په اړه یې موږ ته معلومات راټول کړي. چین کې تلویزیونونو ځایونه لیدنه کړې وه، دا یې بیا ټول هلته موږ ته هغه کړه. نو چین سره موږ ډېره ښه هغه درلودله، پارټنرشیپ، ملګرتیا مو ښه درلودله. کاري اړیکې ډېرې نږدې دي. ډېرې زیاتې. چین سره بیا موږ زیاتې وې، ځکه CGTN زموږ پروژه وه او موږ زیات هغه باندې کار کوه چې دوی موږ سره همکاران واوسي. موږ هم هیله لرو چې له تاسو سره همدغه همکاري اړیکې پیاوړې شي. الله دې وکړي، الله دې وکړي. موږ ډېر ژمن یو او موږ ډېره ښه پارټنرشیپ کړی دی، ځکه تر پروژې اخره پورې هم چې پروژه کله خلاصېدله موږ نه ډېر خوشحاله وو، د CGTN مسؤلین، د هغوی کارکوونکي، ځکه موږ لکه هغه چې دوی باید افغانستان کې نمایندګي سوي وای، همغه ډول موږ ورته نمایندګي وکړله. زموږ ډېر ښه خبریالان ول، ډېر ښه ژورنالیستان ول، ډېر ښه مدیریت مو ورته هلته برابر کړی وه. بیا زموږ یو همکار چې و هغه بیا په چینایي ژبه باندې پوهېده، بیا هغوی دې سره تماس کوو. که موږ له تاسو سره همکاري وکړو نو امتیازي تګلاره غوره کړې که نه؟ اواره به یې کوو، مهم همدا ده چې اواره به یې کوو. موږ همکارۍ ته اړتیا لرو، رښتیا هم لرو، او اوس وخت کې خو ټول افغانستان یې لري. او دغه څو ورځې مخکې هم د ځمکنی دهلیز له لارې د چین ریل ګاډی راغی. تاسو به هم په دې اړه خبرونه اورېدلي. 14 د همدې میاشتې 14 تاریخ وسې د چین مالونه راغلل، تجارتي مالونه د ځمکې د لارې، ځمکنی دهلیز و. صاحب زه اورم دغه یو کس بلاک کوم. نه دلته همغه کس چې تاسو چې بلاک اوس زما لایف ته راغی، کس چې تاسو بلاک که زما لایف ته اوس راغی، اوس یې دلته شروع وکړله، ما بلاک که. په حقیقت کې زه اوس څو ویډیوګانې پلانوم چې غواړو چې په راتلونکي کال کې خپره شي، او مضمون یې دا دی چې په چین کې د افغانستان ښه تولیدات، او په دغه مستند فلم کې به له افغانستان څخه د چین په بازار کې د جلغوزي، زعفران او لاجوردو په اړه یو مستند فلم جوړ شي، او پلان لرو چې دغه فلم په راتلونکي کال کې د افغانستان په تلویزیون کې خپره شي. او ځکه چې دغه درې تولیدات په افغانستان کې ډېر مشهور دی، او هم د چین په بازار کې ډېر د هرکلي وړ دی. چینایي مشتریان دغه درې توکي ډېر خوښوي. نو زه غواړم چې په دې اړه یو مستند فلم جوړ کړم، او خیره ده چې زه در سره پوره همکاري کوم.
هر وخت چې افغانستان نه څه په کار ول زه اوس همالته ډېر ملګري دوستان مې زښت زیات دي او ټول ژورنالیستان دي بیا د افغانستان په 34 ولایتونو کې موږ نمایندګان لرو نو انشاءالله پوره همکاري به سره کوو هر هغه څه چې د افغانستان او د چین په ګټو یې د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړي کولی شي موږ انشاءالله هغې کې مرسته کوو زما همکاره ده ګلالۍ کریمي هغه اوس فرانسې ته راغلې ده نو دا وایي چې موږ همیشه له چین همکارانو سره ډېره ښه اړیکې درلودلې او وایي موږ اوسه پورې همکاران یو سره کومنټ کوي زموږ لایف ګوري کومنټ کوي ګلالۍ ګلالۍ سلام او ټولو ملګرو ته هم سلامونه وړاندې کوو او موږ هم هیله یو چې په نږدې راتلونکي کې د مستند فلمونو د جوړولو په برخه کې در سره همکاري وکړو او همدغه انشاءالله موږ کوو پوره همکاري کوو لیکل هم پوره لیکل ویډیو جوړول ویډیو راغوښتل هغه کلتور او عنعناتو سره باید سمې سي جوړې کړو ټول انشاءالله سره همکار یو همکار به پاتې کیږو صاحب ما اورېدلی چې په افغانستان کې به د ټیک ټاک بند شي آیا بند شوی ټیک که نه ټاک به بند شي که په دې اړه درته وایم زما ډېر ملګري تاسو زما بیا ډېر یو نږدې دوست ده او ورور مې ده عبدالستار حکیمي دوی تاسو ته سلام کوي زما سلام ورته ورسوه سلامونه وړاندې ستاسو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوو بریالی اوسئ هو نوې هغه هم دا دي چې یو پبجي گیم چې ورته وایي د باندې بندیز لګوي په همدې میاشت کې د میاشتې اخره پورې او یو ټیک ټاک مطلق بندوي په افغانستان کې سره د دې چې افغانستان کې ټیک ټاک خلک ډېر کارېدي کې هېڅ شک نشته خو اما لایف نسي راتلی لکه موږ او تاسو غوندې څوک واوسي یوازې ځینې خلک چې کولی سي لایف راسي هغوی باید یو پی ان انسټال کړي او هغې د لارې لاړ سي مخې ته ولاړ سي هغه هم په ډېرې سختۍ باندې په هره سیمه کې نه کېږي پلازمینه کابل یو شمېر سیمو کې کېږي نو اوسنی نظام غواړي چې دغه دواړه بند کړي ځکه دوی وایي چې ځوانان یې له کاره ویستلي دي دوی دغسې یو خبره کوي نو په همدې اساس باندې هغوی پرېکړه کړې چې د همدې میاشتې تر اخره پورې باید دواړه بند سي نو چې وی پی ان استفاده کولی شي بیا هم ټیک ټاک کتلی شي ها او خو دوی به تر اخره پورې هڅه دا کوي چې په انټرنیټ اوس خو د انټرنیټ مسله هم هغه سوې ده چې دغه 2 ورځې مخکې 2 ورځې مخکې چې انټرنیټ باندې به هم ځینې محدودیتونه وضع سي نو دا چې دا خبر څومره صحیح ده خو اوسه پورې دوی رسمي نه دي ویلي لکه رسمي څه نه دي ویلي چې دا بندیږي یا نه بندیږي دا یې نه دي ویلي چې انټرنیټ به محدود شي که نه خو اما د پبجي او د ټیک ټاک بندي کېدلو یې رسمي غوښتنه کړې ده هغوی چې دا باید بند سي نو اوس په افغانستان کې ښایي ډېر افغان ملګري ټیک ټاک استعمالوي نو که ټیک ټاک بند شي نو دا ښایي زموږ پر ژوندۍ خپرونې منفي اغېزه وکړي ښه پوره اغېز کولی خو بله خبره هم ده ښه یوازې دا نه ده چې ټیک ټاک د رسولو لاره ده ټیک ټاک نه علاوه یوټیوب ډېر ښه ادرس ده چې کولی سي همدغه فعالیتونه چې تاسې په ټیک ټاک کې کوئ په یوټیوب کې وکئ همدغه فعالیتونه چې په یوټیوب کې کوئ همغه بیا په فیسبوک کې هم شیر کړئ دلته ټیک ټاک کې ټیک ټاک کې خو یوازې په ټوله نړۍ کې افغانان زښت زیات دي ستاسې ویډیوګانې افغانان په ټیک ټاک کې هم نشروي یوټیوب ته یې اچوئ فیسبوک باندې هم نشروي ټول خلک در سره اشنا دي که نه نو لارې خو ډېرې دي زه فکر کوم چې که ټیک ټاک بند هم کې تاثیرات به ولري په لیدونکو باندې د ټیک ټاک په کمپنۍ باندې ځکه افغانستان کې به بیخي مطلق بنده سي خو اما ستاسو فعالیتونه مخه نسي نیولی په دې خاطر چې فیسبوک هم شته ده انسټاګرام هم شته ده ټویټر هم شته ده یوټیوب هم شته ده دې نه کولی سي تاسې بیا خپل نشرات خپل کارونه خیلی ده چې د رسمي عملی نه کېږي او منفي اغېزه به ونه کړي او نه کوي منفي اغېزه به نه کوي زما یو ملګری د احمدزی دوی تاسو دواړو نه پوښتنه کړې وایي چې تاسو دواړو کې سپرغۍ کوم یوه ده سپرغۍ دا زموږ د ټیک ټاک نوم دی د دوی واخیسته زه پوهیم دوی م غوښتل همدغسې واوري چې دا څوک ده خو دوی خو پیل کې ځان معرفي کوي خو فکر کوم دوستان چې دي اوس زیات سوي هم دي او دوی وایي چې
یو ځل د دام ځان معرفي کړي، یو ځل د دا ځان معرفي کړي چې موږ وپېژنو دواړه نومونو باندې. مونږ یو ګروپ د ګروپ نوم سپرغې ده او زما نوم دیوه. زما نوم غاتول دی تاسو ټولو ته سلامونه. او ټول ملګرو ته راغلاست. یو ځل زه غواړم تاسو په چینایي ژبه باندې ځان معرفي کړئ د خلکو ته چې دا خلک پوسي دواړه. زما پښتو نوم دیوه دی او زما چینی نوم شاویو دی. تلفظ مشکل دی ها شاو. منظور مې سره چې زه وایم مثلا زه وایم کنه زما نوم اظهار الله خوشحال دی، زه د افغانستان یم، دغسې ووایي چې دوی غواړي دغسې ووایي. په چیني ژبه زه د چین یم، زه چینایي یم. همدا په چینایي ژبه ووایي.你好，你好，سلامونه. زما نوم دیوه دی،我的名字叫迪瓦。زه چینایي یم，我是中国人。大家好，我是海芳，我来自中国，我是中国人。ډېره مننه. یوه مهمه پوښتنه، تاسې پښتو ژبه خو زده کړې ده او ډېر ښه تلفظ کوئ، ډېر ښه وایې. دري ژبه باندې هم کوم الفاظو باندې پوهېږئ یا زده کړي هم دي؟ په پوهنتون کې یو کال کې دري ژبه زده کړله، خو اوس بیخي هېر شوی. یوازې یوه کلمه یاده شوم، امروز. ډېر زیات افغان ملګري له موږ څخه غوښتنه کوي. چند است معنا څه ده؟ بسیار خوب څنګه یې؟ چند است؟ نه خداحافظ. امروز څه ده؟ نن ته وایي. امروز نن today. او بل چې بسیار خوبه. چند است؟ بسیار خوب است، زیاد ښه ده. ډېر ښه دی. او چند است یعنی د دې شي قیمت څو ده؟ قیمت چند است، قیمت یې څو ده؟ قیمت څو دی؟ چند است. او که یو چاته وایي چې ښه خوب استی، خوب استی، خوب استی، خوب استی، خوب استی. خداحافظ. خوشحاله یم په دري ژبه څنګه؟ خوش هستم. خوش است. ډېره مننه. دومره زیات دري ژبه زده کړې. اوس هم آفرین. اړین دی چې دري ژبه زده لوی کمال هم دا ده چې پښتو ژبه سخته ده. په خپله په افغانستان کې زموږ د دري ژبې زیات قشر خلک چې دي دوی پښتو نه ده زده کړې. پښتو سخته ده. انګلیسي زده کړې ده، نورې ژبې زده کړې دي، اما پښتو یې نه ده زده کړې. دا بیا ډېره جالبه په همدې خاطر افغانانو ته ده چې په چین کې یو ډله خلک دي چې دوی ډېره ښه پښتو زده کړې ده. تاسو نه مقصد یې تاسې یادوئ. نو صاحب زه پوښتنه لرم، تاسې څو ډوله ژبې څو ژبې خبرې کولی شئ؟ دري، پښتو، انګلیسي؟ انګلیسي خو بیا یو اندازه ډېره نه که نه، خو عموما پښتو دري سي داسې ژبه ده چې خپل هم پوهېږو، بل څوک هم پوهولی سو، لکه افهام او تفهیم ډېر ښه کولی سو ورباندې. بیا پښتو داسې ژبه ده چې پښتو مو بیخي داسې مورنۍ او پلارنۍ ژبه ده چې دې کې بیا په ټولو شیانو پوهېږو. هم لیکلو باندې هېڅ غلطي نه لرو، لوستلو باندې هېڅ غلطي نه لرو، داسې هغه نه لرو. بیا نورې ژبې چې دي مثلا فرانسوي لږ لږ یو دوه درې ټکي زده کړې ده، انګلیسي هم دغه ډول. اردو باندې بیا زموږ افغانستان خلک زیات پوهېږي، زه خپل هم پوهېږم په اردو باندې. چون اردو داسې ده چې موږ فلمونه چینایي هم ډېر ګورو، خو بیا چینایي فلمونه چې ګوري زیاتره افغانان چې ده دوی بیا ترجمې والا ډېر ګوري، ځکه د چین ژبې سره ډېر سخت هغه باندې بیخي نه پوهېږي، هغه تلفظ نسي اخیستلی. په دې خاطر باندې چینایي فلمونه کوم ستوري پېژنئ؟ یو خو جالبه دا ده چې موږ افغانان دغه د چین او جاپان لوبغاړي سره نسو بیلولی چې څوک دي، خو موږ جیکی چاین او جیکی چاین ډېر مشهور ده، ټول پېژني. اوس بروسلي موږ نه پوهېږو چې اوس دا د چین ده که د جاپان ده، ډېر خلک نه پوهېږي. کله چې هغه چاته معلومات که نه چې مطلب لوستي هغه کسانو ته معلومات، خو ډېر خلک نسي کولی چې معلومات یې وکړي. بروسلي ډېر مشهور ده، چین هغه جیکی چاین ډېر مشهور ده.
یو بلم 要问什么李连杰叫什么来着？李连杰，这英文名字叫什么？忘了。to the 功夫 story 的哈，功夫 story，功夫。و داسې یو بل دا ون اومباک هغه څه نومېده هغه یو فلم کې که تاسې لیدلی فیل پکې ده فیل پکې ده بیا د فیل بندي کوي چینایي ده دا فلم خو دغه هلک نوم چې ون باک ده که وم باک ده王باک那别人呢？王有谁呀？نارینه ده نارینه ده او بیا د چینایي نجونې فلمونه چې ډکوي لکه ټولې ګوري خو د دوی نومونه نه زده کېږي ځکه چې د خلکو نومونه سخت دي که نه اوس تاسو مخکې د ډیوي نوم چې واخیستم ما زده نه کړم څو دفعې تلفظ کړسي هغه نه زده کړې دغه اوها د ډیوي نوم海芳小玉因为小玉دا ډېر سخت ده که نه دغسې نومونه موږ نه زده کړي خو دا جګي چاین بروسلي دا ډېر مشهور دي بیا ډېرې قصې کوي بیا زیاتره وخت داسې و چې هلته افغانان کله فایټ کوي بیا وایي زه بروسلي یم بیا وایي زه جګي چاین یم داسې وایي دوی له کونفو سره ډېره علاقه پیدا کړې ده هو هلته کانفو زیات کوي خلک او زیات یې خوښوي تاسو د افغانستان د فلم څوک پیژنئ کوم فلم هلکان څوک پیژنئ فلم مونږ د کرکټ سټوري پیژنو کرکټ سټوري راشد خان دا ډېر ښه اوهو راشد خان د کرکټ په اړه څو پوښتنې لرم او دا ټول زما همکاره ګلالۍ کریمي وایي چې ما ته فالو بیک راکړئ ځکه ګلالۍ کریمي چې د ژورنالیسته ده خو زما کومنټونه تاسو ته نه ښکاري نو زه به بیا هغه تاسو ته نوم کړم تاسو د کرکټ په اړه راته ووایئ چې کوم لوبغاړي زیات پیژنئ د افغانستان نومونه یې واخلئ مونږ یوازې هغه آسیا جام اوریزې سیالۍ پیژنو د افغانستان په دننه کې د کلابونو نوم ها افغانستان هغه کرکټ سیالۍ په اړه فلمونه په چین کې لږ خپرېږي نو موږ هم راشد خان نبی نور بل همدا دو دانې نور شته دی دواړه تانه زموږ د په زړه کې اتلان دي اتلان بولو یو بل څه چې ډېر جالب ده د خلکو ذهن کې به وي تاسو کومه پښتو سندره زده کړې سندره دا زما وطن دی جانان دا زما وطن دی جانان یا د جانان او هم بل د سوله په اړه د سولې په اړه سوله راځي بیا یادېږي او ډېر یو سندرغاړه اوس په هند کې اوسېږي هغه د ده په سندرې کې بیا یادېږي همیشه تکرار لري څوک بیا یادېږي上次那个歌是什么来着？هماغسې ووایه هماغسې سوله راځي سوله پرون خبره سوم چې سوله راځي هو سمه ده جانان پرون خبره سوم چې سوله راځي دا برېښنا میل ویلی ده برېښنا میل چې وه زما همکاره وه په ټلویزیون کې زما همکاره وه په شمشاد کې بیا اوس وخت کې سره دوبۍ کې ژوند کوي نو هغې پرون خبره سوم چې سوله راځي نن مو سهار او مازدیګر جوړېږي تاسې غواړم یوه پښتو زمزمه راته وکوئ پښتو شعر ووایئ یا زمزمه راته وکوئ پښتو شعر
مونږ کولی شو Mm. ولولو خو کومه سندره چې مو زه یې همغه راته ووایې لکه مثلا پرون خبره سوم چې سوله راځي همدا زمزمه یې کوي همغسې یې ووایې 唱歌，诗歌，公仔给，那个石头那后就是说那个苏拉拉西，苏拉，我找到个啥？蒙个 파론 네.写的那书快点看我来。No paratron ke kapara wana ki ba munga biya wa yu. 哎，对吧？这样呢，no 什么个 ډیوه ښه وایي ډیوې زه ده ډیوې ته ووایه لږ ووایه ډیوه لږ ووایه خیر شو شعر ده وایم. زمونږ找不到چینایي سندره راته بیا زمزمه کوي چینایي سندره او چینایي زمزمه کوي پښتنه کوم ورور پامیر ور اخري کې پښتنه کوم کوي هغه بیا چینایي ژبه وایي. کومه سندره ښه ده وایو. کومه هر سندره سندره چې چین کې ډیره مشهوره وي 有意义一点的吧。有是吧？我这个。 خو یوه سندره زما ډېره خوښېږي نوم یې چې د خپله خیله رښتینې کړي دغه نوم دی دغه سندره یوه چیني مروجه سندره ده او د مینې په اړه یوه همداره ته تشریح کوي چې څه یې ویلې الفاظ یې څه شی ول او دغه چې تاسې په لویه په لرې لاره کې یو څراغ یې رڼا یې تاسې په شپه کې د شپې په وخت کې په یو لرې لاره ده یو زما هدف روښانه کوي او زه ستاسو د سترګې په وړاندې قدم وهم او تاسې سپوږمۍ یې تاسې نرم باد یې او تاسې کولی شئ زما خوب روښانه کړي او غواړم چې له تاسو سره یو ځای په ټول ژوند کې سره لاس په غېږ کې نیسو ها اوږه په اوږه او موږ به په دې ژوند کې په دې جهان کې په دایمي توګه ګډ ژوند وکړو چې له خپل جانان له خپل عشق سره یو ځای هیله ده چې ستاسو په مخ کې خندا مسکه هر وخت شته وي او مهرباني وکړئ چې له ما سره یو ځای سبا ته ځئ روښانه راتلونکی ډېره ښه سندره ډېره ښه پرمانا سندره ده او د هلک خپلې مینې ته خپلې معشوقې ته ویلې یعنې نجلۍ ته یې ویلې ده او هلک هغه ته ویلې چې ته مې د زړه سکون یې ته مې ارام یې ته ما سره یو ځای شه ته مې د ژوند هدف یې دغسې معنا یې وه همداسې دی ورته دی ډېره ښه سندره وه زه غواړم دا پوښتنه مولا وکړم تاسو نه سې تاسو دواړه خپلو کې اصلا څه کېږئ ماما لورګانې کاکا لورګانې خویندې څه کېږئ خپلو کې تاسې دواړه یوه وغاټوله ماما زما مور کورنۍ کې ماماګان دی ماماګان هی دومره څلور ماماګان لرم منظور مې دا و چې ډیوه اتا څه کېږي ډیوه اتا څه کېږي او زما د مور په کور کې یو ماما او你怎么说ترور不是ترور是ترور نه تاسې دواړه که نه تاسې دواړه ملګري یاست که خپلوان ملګري یو
او هم ملګري. همکاران یو همکاران یو همسفیان ملګري همکاران یو هو ښه بیا ژوند یو ځای کوئ ګډ ژوند کوئ که بیل بیل هستئ یوازې پروګرامونو ته یو ځای کیږئ جدا جدا ژوند کوو خو همیشه سره یو ځای لوبه کوو په ګډه چکر کوو کله کله مو یو بل سره جنگ کړی نه هیڅ کله جنگ نشته ځانګړتیاوې ورته او خفه شوي یاستئ یو بل نه ګیله مو کړی نه تر اوسه نه خبر ګوسه شوی نه وخت به نشته ډېره ښه ده یعنې ټول عمر مینه ملګرتیا دا ډېره ښه ده ځکه عجیبه هم داسې ځکه د ملګري سي موږ پښتانه وایو هلته په افغانستان کې چې څوک ملګري سره ډېر نږدې سي ډېر خواږه سي دوی بیا خپلو کې جنګ کوي لانجه کوي افغانستان کې داسې هغه وایي نو جالبه هم دا ده دا خو ډېر ښه هغه هم ده چې تاسو یو بل نه خفه کېږئ یو بل څه په چین کې ښځې چې کله یو ځای شي یا مېرمنې کله یو ځای کښېني ټولې شي که نه لکه تاسې دواړه سئ د بل چا په اړه څه وایئ غیبت کوئ که نه ځکه چې موږ په کاري بهیر کې موږ یو له بل څخه ملاتړ کوو او هم کله په ګډه کار کوو نو د نورو کسانو په سترګو کې دا هم یو عادي کار دی موږ په یو بل څه چې افغانستان خلک په دې باندې ډېر باور دي دوی وایي چې په چین کې ډېرې څېرې سره ورته دي یعنی یو شی دي که نه یو رقم شکل یو رقم ده دا خبره صحیح ده تاسې په دې اړه څه وایئ ستاسو په نظر څنګه خو طبیعت معلومیږي اما ډېر چینایي خلک داسې دي رښتیا چې یو شی دي موږ ته ډېر یو شی ښکاري موږ ته وایي چې موږ ټول یو قواره دي موږ داسې فکر کوو ستاسو په نظر موږ یو شی یو او غوټۍ دیوه غټول نه دوی مطلب سړیانو نه ډېر زیات دی هلکان نه انجونو کې بیا فرق پیدا کیږي مثلا ډیوه یو رقم ده غوټۍ بل رقم ده که نه غاټوله بل رقم ده د دوی کې فرق شته اما هلکان چې زیات دي هلکان ځوان ینګ دوی زیاتره سره یو شی دي قوارې چې موږ ګورو که لس دانې ودرئ نو ممکن موږ پکې فرق ونه کړو چې دا څوک دي البته موږ بیل دي د چینایي خلکانو په اند ځکه چې هاي شکل لږ څه ورته دي خو طبیعت بیل دي موږ درې تنه او بېلابېلې ځانګړتیاوې لري او په ژوند کې په عادي ژوند کې په ورځني ژوند کې زموږ سلوک هم بیل دي له نورو کسانو سره څنګه چلند کوي او له نورو کسانو سره د نظریو په ترڅ کې هاي بېلې رویه ښکاري نو هغوی له دغو زموږ د سلوک له مخې نو پیژنئ ښه یعنې تاسې هم کله کله ساوه کېږئ د دوی په څېرو کې په څېرو کې هم بېلابېل دي بېلابېل دي یو شی نه دي دوی په اسانۍ سره دا خو چینایانو په سترګو کې د بهرنیانو څېره هم نږدې دی هم داسې نظر لري ورته دي هلکان افغان هلکان یو شان دي افغان هلکان هم یو شان دي نه دي هغوی ډېر فرق لري افغان هلکان ډېر فرق لري نو زموږ نظر ستاسو په دې برخه کې زموږ نظر له تاسو سره یو شان دی هو دا پوښتنه دوستانو وکړله کومنټ کې ولیکله نو دوستانو غوټۍ غاټوله چې ده دوی وایي
چې نه مونږ فرق کاملا کولی شي، خو مونږ ته داسې ښکاري چې افغانستان ځوانان چې دوی په یو رقم ته دي، نو دوی داسې فکر لري، خو دوی کولی شي چې د هغوی ترمنځ فرق وکړي، پوهېږي چې څوک څنګه دي، څوک سره رقم دي، فرق یې کولی شي. دوی اصل کې داسې ده چې ډېر هلته افغانستان کې هغه ټول داسې دي چې د چین ډېر خلک سره یو شان دي، دوی په یو پاسورډ باندې 2-3 کسان کوم دلته تللی شي څوک پرې نه پوهېږي، داسې یو فکر کوي، یعنې یو شی دی، عکسونه هم یو شی راځي، دوی ټول یو شی دي، داسې یو څه ده، خو اصل کې اختلاف فرق لري. یو بل څه مونږ چې په افغانستان کې اورېدلی دي، وایي چې په چین کې مذهبونه زیات دي. د مذهبونو په اړه که لنډ راته ووایي تعداد معلوم دی چې څومره زیات دي؟ اسلامی دین او بودایی دین عیسویان هم داویزم، خو دغه عمده درې مذهبونه دي، لوی مذهبونه دي. ډېره ښه ده. تاسې خپله بیا تاسې خپله بیا په کوم مذهب یې، په کوم دین؟ په حقیقت کې مونږ په هیڅ مذهب کې نه یو، خو ځکه چې په چین کې اکثریت ډېر زیات شمېر کسان پر مذهب عقیده نه لري، خو دوی مهرباني یې او مېلمهپال یې، که افغانان یې او که نور هېوادونو وګړي وي، دوی په یو شان رویه غوره کوي. نو دا له مذهب سره تړاو، یعنې انسانیت ورته تر ټولو مهم ده، او دوی د بنسټیزو اصول مراعات کوي. ډېره ښه ده. ستاسو د خپلو خوراکونو په اړه ووایئ چې کوم ډول خوراک زیات د چین خلک زیات خوښوي، زیات خوري، کوم ډول خواړه؟ او په ورځني ژوند کې ډېر زیات ملګري فکر کوي چې چینایان هر شی خوري. ډېر ملګري داسې فکر کوي. ما په همدې خاطر پوښتنه وکړله چې دا څومره حقیقت ده، سره تاسې لږ واضحه ووایئ چې دوی پوه شي. خو زمونږ عادت یوازې زمونږ عادت په حقیقت کې له تاسو سره نږدې دی. مونږ یوازې د وایي غوښه او پسه غوښه او هم د چرګې غوښه خورو او سبزي خورو، دومره عجیب غوښه هم نه خورو، یا د سپي غوښه او هم دغه. خو شمالي وګړي په چین کې شمالي وګړي له جنوبي وګړو سره فرق لري. د چین په جنوب کې وریجې ډېر خوري او په شمال کې ښایي وریجې دومره زیات نه خوري، ښایي د اوړه څخه جوړ شوی توکي به ډېر خوري. وچه ډوډۍ دا لږ څه توپیر فرق لري. او تاسې زیاتره وخت په یو رقم هغه باندې قاشغې دي، یو رقم لرګي دي، د باندې خوراک ډېر سخت نه ده. مونږ که تجربه وکړو مونږ یې نسو کولی، ډېر سخت ده. مونږ قاشغه باندې کولی سو لاس باندې وخورو، تاسې یو رقم لرګي دي په هغه باندې، دا سخت کار نه ده؟ سخت نه، اسانه ده. بکرانیانو لپاره د کوچنیتوب څخه لرګي څخه خورو، دومره مشکل نه دی. مونږ د ماشومتوب له مودې څخه همدغه مهارت خپلوو. اسانه ده. اسانه ده، مونږ ته ډېر سخت ده. مونږ کوشش وکړو ونسه نه کېده، سخت و. نو که تاسې چین ته راشئ او په چین کې کولی شو په راتلونکي کې مونږ تاسو ته بلنه درکوو، تاسې کولی شئ چین ته سفر وکړئ، مونږ تاسو ته مېلمستیا وکړو. حتما نه، زه غواړم تاسو سره ښه دوستي وکړم، ښه ملګرتیا وپالم او تاسو سره په همدې برخه کې پوره همکاري وکړم چې تاسو ښې ویډیوګانې نور هم جوړې کوئ او پښتو ژبې باندې ښې لیکنې وکړئ. زه پوره تاسو سره همکاري کوم، هغه څه هره برخه وه. انشاءالله دې برخه کې تجربه هم زیاته ده او زه پوره همکاري به در سره کوم. تاسې به ما سره کوئ چې زه چینایي ژبه زده کړم. زه به کوشش دا وکړم چې زه چینایي ژبه زده کړم او حد اقل دونه اوس هم کړلی چې خپل دوستان وپوهوم. تاسې زموږ
تصویر رو دیدن شد هم در تلفن برشی نشته برهنه ختم شد برهنه ختم او باقا هیلکم چارج کم و هو دیر مننه او مونږ هم خوشاله یو چې نن در سره دومره زیات د پښتو ژبې د زده کړې او د واده د بېلابېلو ساحو کې د موضوعاتو په باب بحث کوو مونږ ډېره خوشاله یو او په ژوندۍ خپرونه همچنان زه تاسو ته یوه جالبه خبره کومه چې تاسو په لایف کې دلته سې لایف راغلل څومره افغانان لکه تاسو باندې چې څنګه افغانان ګران دي او تاسو افغان کلتور ته عنعناتو ته فرهنګ ته تاریخ ته قدردانۍ کوي دوی ټول تاسو سره ډیره مینه لري تاسو ور باندې ګران یې تاسو ورته ارزښت لرئ په دې خاطر چې د هغوی ټولو عنعنو تاسو په ډېر درنه سترګه ګورئ نو دوی ټول تاسو ته مطلب هر یو زیات غواړي تاسو سره خبرې مو وکړي تاسو سره کیسې مو وکړي تاسې نه واوري ستاسو خپرونې مو ګوري نو دوی ټول تاسې نه ډېره مننه یې وکړله ویل چې مونږ ډېر څه دوی نه واورېدل او مونږ پوهېږو چې چین زموږ یو ښه دوست هیواد دی مونږ هم هغوی له ملاتړ څخه د زړه له کومې مننه کوو او هم هیله لرو چې په دوامداره توګه مونږ څخه ملاتړ وکړي او زمونږ خپرونې ته پاملرنه وکړي او په ټیک ټاک کې ځان ته له پرانیستلو نه راهیسې ډېر مینوال راجلب کړی زمونږ لپاره ډېر ویاړ دی او که څه هم زمونږ پښتو ژبه هم دومره ښه نه دی کله ډېره ښه ده د لایو سړی پوره پوهولی سي کله تېروتنې شته خو زمونږ مینوال او دوستان له موږ څخه ډېر ملاتړ کوي او موږ هم ډېر ویاړ یو زمونږ افتخار دی او زمونږ هم د هڅولو انجن دی مونږ هم ستاسو ویاړو او هم تل به د پښتنو او افغانانو لپاره خدمت کوو ډیره مننه زه خوشحاله یم چې زما دعوت تاسې ومنه ما سره مو مرکه وکړله ما سره مصاحبه وکړله خبرې مو په بېلابېلو موضوعاتو وکړلې که احیانا زما په کومه پوښتنه باندې تاسې خفه شوي یاستئ زه له تاسې بخښنه غواړم نو ډیره مننه انشاءالله راتلونکي به هم زه تاسو سره برنامې ولرم زه تاسو سره هغه کنټاکټ د لارې به انشاءالله کنټاکټ کوو یو بل سره به پوره همکاري کوو بیا هم ډیره مننه زه ډیر خوشحاله یم چې نن مو تاسو سره مصاحبه درلوده مونږ هم ډېره خوشحاله یو چې مخکې مونږ یوازې ژوندۍ خپرونه ترسره کوو او دا ځل له تاسو سره په بېلابېلو ساحو کې د نظریو تبادله کوو هم ستاسې ښه ملګری ښه دوست سره پیژنو او ستاسو له لارې له لا زیاتو ملګرو سره دوستي لا ټینګه کړې دا زموږ د خوشحالۍ وړ دی انشاءالله حتما نو ستاسې موبایل چارج هم ختم شوی دی چې ستاسې لایف بند نیسي په همدې خاطر مې مخکې له مخکې مننه وکړله چې ډیره مننه له تاسو نه ځانګړې مننه کوو یا جهان مننه یا نړۍ مننه د زړه کومې مننه کوو او په تېره بیا اضحاق صاحب سره خوشحال صاحب څخه ډېره مننه کوو او موږ هم راتلونکي کې همدغه فرصت ولرو در سره به همکاري وکړو ډېره مننه د بیا لیدو په هیله ډېره مننه بای خوشحاله اوسئ حجمه ډېره مننه خدای په امان再见هم ټولو ملګرو او مینوالو ته خدای پاماني وایو خدای پامان大家再见谢谢你们مننه谢谢你们谢谢مننه谢谢مننه بیا لیدو په هیله ډېره مننه
اوریدونکو له تاسې هم مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ. انشاءالله زما برنامې به دوام لري او همدغه ډول به نورې لا ښې برنامې تاسو ته وړاندې کومه. له خپلو ټولو ملګرو مننه، ارشاد الله سادات نه، احمدزي نه، احمدزي صاحب نه، مرتضی نه او له حکیمي صاحب نه، له ګلالۍ نه، له مومن صاحب نه، له ټولو ملګرو نه کور مو ودان ژوندي اوسئ. زه انشاءالله ګورم چې لا ښه میلمانه پیدا کړمه. ښه لغمانی ورور له تا هم مننه، ښه میلمانه پیدا کړم او همیشه دغسې ښه لایفونه درته ولرم تر څو هم ستاسې ساعت تیر چې هم زده کړه وکئ. پښتون افغان صاحب له تاسې مننه. څومره ملګري چې وو له ټولو ډېره مننه. ژوندي اوسئ تر بیا ښه وختونه. الله مو مل.